او امام الانبیاء چې یو لږ سره زره کم زیات پیغمبران هغه عظیمې هستۍ د ګلاب نه ښکلې هستۍ د هغو سردار دی ته رالږې خپل لیډر د هغه سره برابر دی خو په دې باندې سوچ وکړه خپل ګریوان کې سوچ وکړه نبي سره خو په یو طریقې هم تشبیه ورکول ناروا دی د نبي درجه خو ډېره زیاته اوچته ده د هغه د عبادت کیفیت خو د اسمانونو سره خبرې کوي ته که شپه ورځ الله ته په سجده باندې پروت دی د هغه ستا عبادت د پیغمبر عبادت ته نه رسي ته څنګه د پیغمبر سره تشبیهات ورکوي ته څنګه د پیغمبر سره مثالونه ورکوي او صحابه ته وایي چې ما د لیډر دا خلک صحابه دي لږ سوچ وکړه ته کوم کډه کې پروت دی پرېږده مولیان یو طرف ته کښېږده په ته هېڅ پته نه لګي ته د خپل ګریوان دي شرمېدلي ګریوان کې سوچ وکړه صحابي خو هغه حیثیت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي اصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم زما د صحابو مثال د ستورو دی چې کوم ستوري پسې روان چې غلطې ته دې نه بوځي راه راست به درته ښیي رسول الله فرمایي چې الله الله فی اصحابي زما د صحابو په هغه کې د الله نه ویریږئ دوی پسې خبرې مه کوئ دوی پسې خبرې مه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په باره کې څومره احادیث فرمایي الله اکبر عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو روایت مسند احمد را نقل کړی دی او د ډېرو علماو په نس دا حدیث د مرفوع حدیث په حکم کې د چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی عبدالله بن مسعود سے فرمایي وی الله تعالی د انبیا کرام چې په تمام انسانیت کې غوره کړه د تمام انسانیت په زړونو کې وکتو نو په دې کې د ټولو نه بهترین زړونه د پیغمبرانو د دې غوره کړه بیا په پیغمبرانو کې وکتو په زړونو کې دې کې د ټولو نه بهترین زړه د امام الانبیاء علیه السلام نو په ټولو پیغمبرانو کې غوره کړه بیا د پیغمبرانو نه پسې د تمام انسانیت په زړونو کې وکتو د ټولو نه ښکلې اعلی صفا شفاف خوشبو لذیذ علز زړونه د صحابه کرامو فاختارهم لصحبت نبیه دا صحابه د خپل پیغمبر د صحبت لپاره غوره کړل صحابه خلک دي او تر پاسې د ما د لیډر د ملګري صحابه دي لږ خو سوچ وکړه په دې ګریوان کې مولیان مه منه شل پیرې مه منه تا څه ویلي دي د تاریخ په تناظر کې وګوره او د حقایقو په تناظر کې وګوره تا له به د خپله خبره شرم جوړ شي په دې مخ به یې درته پلي شي حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله په سلف صالحینو کې لوی حیثیت راغی ډېر غټ حیثیت لري دغه یو کس راغی وایي چې دا راته وایي چې د حضرت معاویه صاحب درجه اوچته ده که د عمر بن عبدالعزیز صاحب حضرت معاویه صاحب صحابي دی او د ده په وخت کې بعضې مشاجرات او جنګونه شي نو بعضې خلک په ده باندې ناجایز اعتراضات هم کوي حالانکه صحابي د ډېره غټه درجه او عمر بن عبدالعزیز صاحب صحابي نو تابعي تابعي هغه دی چې صحابي لیدلي او صحابي چې پیغمبر علیه السلام لیدلي ایمان په حالت کې په دې حالت کې وفات شوي نو عمر بن عبدالعزیز تابعي او هغه انتهایی نیک انسان و بلکې بعض علما وایي چې په خلفای راشدین څلور نه دي پنځه دي پنځم خلفای راشد خلیفه راشد پکې عمر بن عبدالعزیز دو نیم کاله حکومت او خلافت او د په خلافت کې به د علامه ابن کثیر صاحب د تحقیق موافق شرمخ او بيزي په ځنګل کې یو ځای وبس کړي په یو بل بیم چې د ناجایزه گزاره نه کوو دونه د انصاف حکومت او شرم په انسانانو نه په ځناورو و تابعي صحابي نو عبدالله بن مبارک سے له یو کس راغلی چې د عمر بن عبدالعزیز تابعي درجه اوچته ده او که د حضرت معاویه صاحب صحابي درجه اوچته ده نو هغه ورته په جواب کې وایي چې ته به د درجې د اوچتوالي خبره کوې د ما وره په الله مې دې قسمي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په کومه غزوه کې چې دا صحابي حضرت معاویه صاحب وتی دی تللی دی په کوم اسناس دی د هغه اس په پوزه کې کومه دوړه پرېوتې ده هغې دوړې ته عمر بن عبدالعزیز نه رسي نه دا د صحابو درجه ده عزتمندو دا خپل پارټي ټیک دته د پاره پارټي کې مو هو دا وایي دا مسلمانانو پارټي ده موږ د کافر نه وایي او کته دا وایي چې ما باندې څوک فتوا موږ اړو فتوا نه لګو دا فتوا په خپل ځان باندې په خپل ولګول موږ فتوا نه لګو دا عالم او د علماء حق د فتوا مثال دا نه دی چې موږ کوم سړی کافر کوو د دې مثال عالمان ورکي چې یو سړی په لار روان دی ګټر ته ودانګل او ګټر کې وپی وخت ګندګي کې او بل کس خوا کې راشي او خلکو ته وایي چې د سړکو ګټر ته ودانګل راځي چې د دې ګټر نه د روښکلو کوشش وکړو وی تړې په پړو باندې خو خلکو خپلې کپړې
کپڑے پاکې ساتي هلته نه چې دې ته ګندګي ولګي ستاسو کپڑے به هم ګنده شي نو دا کم سړی چې دا اعلان کوي چې دا رور زما د ګټر ته پرېوتو راځئ چې دې هم روغ کړو او خپلې کپړې دې بچ ساتي دی که تاسو به لمونځونه کوئ دا اعلان کوونکي غلطه کوي که صحیح کوي صحیح کوي که نه د عالم د فتوې مثال داسې عالم په فتوا څوک کافر کوي نه کفر ته خو تا په خپله ځان ورسو ګستاخۍ ته خو تا په خپله ځان ورسو عالم په فتوا کې صرف دا وایي چې په ده اوس رحم وکړې ده دپاره دعا وکړې ده دپاره ژړا وکړې چې د خپلې ګنده عقیدې نه واپس راوځي ته عالم باندې تهمت مه لګوه عالم باندې چې کوم دی ته د هغه خلاف خبرې مه کوه هغه ستا خیرخوا دی زموږ دین موږ ته د خیرخواهي حکم کوي موږ مسلمانان د اسلام دپاره دوه الفاظ دي اسلام سلامتیا نه وتې دی ایمان د امن نه وتې دی علما کرام خو د اسلام او د ایمان علمبرداران دي دوی به څنګه انارکي پیدا کړي دوی به څنګه لاقانونیت پیدا کړي د دې وجې نه عزتمندو درخواست تاسو په خدمت کې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شان وپېژنئ د دې حقوق وپېژنئ حقوق د مصطفی دی وخت کې پیژندل ضروري دي او د دې تقاضا دا ده چې موږ د پیغمبر علیه السلام سیرت وګورو د پیغمبر علیه السلام په معجزو کې علما فرمایي یو معجزه د هغه سیرت د 3 کاله ژوند دا سیرت تاسو وګورئ په خپله به تاسو د پیغمبر شان واضح شي پیغمبر علیه السلام احادیث ګورئ په دې باندې د عمل کولو کوشش کوئ پیغمبر علیه السلام شمایل وګورئ د هغې سیرت مبارک وګورئ صورت مبارک وګورئ حلیه مبارک وګورئ تا ته به پته ولګي دا څومره عظیم پیغمبر وه څومره لوی شان والا وه الله رب العزت دې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا کیا ستاسو مخې ته د بخاري شریف حدیث ما ولستو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې یو کس هغه پورې صحیح مؤمن نشي جوړېدی کامل مسلمان نشي جوړېدی تر څو پورې چې دې ما سره د خپل پلار نه زیاته مینه ونه کړي د خپل اولاد نه زیاته مینه ونه کړي او د تمام انسانیت نه زیاته مینه ونه کړي نو انشاءالله زموږ دعوه ده چې زموږ د خپل پلار نه زیاته مینه د پیغمبر سره ده که نه د خپل اولاد او د بیبیانو نه زیاته مینه د موږ پیغمبر سره ده که نه او موږ به د پیغمبر علیه السلام قدر احترام په زړه کې اوچت ساتو تر څو قرباني چې راځي او موږ ته د علما کوم حکم کوي د هغې دپاره موږ انشاءالله تیار اوسو که نه الله رب العزت دې تاسو له اجر عظیم درکړي د صحابو ژوند وګورئ کوم صحابي و چې پیغمبر علیه السلام مخې ته خبره هم کوله څه به وي فداک ابي و امي دا الله رسول دا خبره کوم په اول دی زما پلار او مور په تا قرباني زما پلار دې په تا قرباني زما مور دې په تا قرباني دونه عشق د صحابو د رسول الله سره د دې نه معلومیږي چې د صحابو سره مینه دا د ایمان یو کامله حصه ده الله رب العزت دې موږ ستاسو دا ناسته د نیکۍ په تله کې واچولي کې ډېر عظیم الشانه جلسه ده د دې یونین کونسل د علما کرامو د خراج تحسین پیش کوم چې دومره په ګڼ تعداد کې علماء حق ته دا حضرات مسلمانان راغونډ کو او د هغې بیانات یې وورل الله رب العزت چې کوم دی علما کرامو له همیشه دا جذبه اوچته وساتي او الله تعالی دې تر قیامته پورې او زموږ تر مرګه پورې د پیغمبر علیه السلام د دفاع لپاره موږ استعمال کړي